هیله لرم روغ جوړ وئ. د دغه ناورین پر مهال بیا هم په دې ګلالۍ مخونو باندې مسکا خپروي او زموږ دغه نننۍ خپرونه د قرآن و حدیث د سکمپان فساد په پېژندلو شنډولو، د جپاپانو سجپو محمد ملا په غندلو محاکمه کولو او زموږ د اشکول شوي محمد ملا سنبکړې جغرافیې کابل و پېښور و لاهور و ډهلي و ډاکې سمرقند و بخارا و اصفهان په بیا یو ځای کولو، سدو شنلو او د اشرم پالنې مینې او زغم په خپرولو او پلي کولو باندې توده وي. ګورئ دا بحث به دې سره پیل کړو چې په کابل بمبار وشو. د کابل د موږ پلازمینه او هیواد د مور حیثیت لري. زموږ په مور په هیواد بمبار وشو. د بمبار په اړه باندې د پنجاب فاشست او د انګریز حرمونی پوځ اعلان خپور کړ چې هغوی د امریکا سره د پنټاګون سره د عربو د نورو هیوادونو سره د دغه بمباریو په اړه باندې همغږي کړې وه او هغوی یې خبر کړي وو په دې باندې. په دغه بمباریو کې چې په کونړ و پکتیا و پکتیکا و کابل کې وشوې، دا جنایت، وحشت، تیری، ظلم او یو فاشیزم و چې د موږ په خاوره زموږ په مور چې خاوره د مور حیثیت لري په ترسره شو او ما هغه وخت هم وغندلو، اوس یې هم غندم، محکوموم یې او د هغو د ټولو عاملینو غندنه کوم، محاکمه یې غواړم. ښه، اوس کله چې د پنجاب فاشست او د انګریز حرمون یا وردلي پوځ د پنټاګون سره د نورو هیوادونو سره همغږي څرګنده کړله، هغوی ولې دغه برید ونه غندلو، محکوم یې نه کړ؟ ولې هغوی پټه خوله پاتې شو؟ او د دغو بمباریو په اړه خلیلزاد یو ټویټ وکړ چې دا دوی جګړه پیلوي. په همغه ورځ خلیلزاد یو بل ټویټ وکړ، په هغې کې خلیلزاد ولیکل چې دا بمباري په کراچۍ کې د داعشیانو د وژلو غبرګون دی. خلیلزاد په خپل ټویټ کې، زه به ټویټ تاسو ته ښکاره کړم چې خلیلزاد په خپل ټویټ کې دا ولیکل چې طالبانو په کراچۍ کې داعشیان په نښه کړي. آیا دا خبره دومره ساده ده چې خلیلزاد دا خبره کوي؟ سوال دلته دا ده چې تا مخکې وویل د افغانستان د هر وطن چې په پایتخت باندې حمله وشي. ټوډیز ښه غوږ ونیسئ، دغه دی زه درته ښکاروم، دا ورشئ وګورئ. د خلیلزاد په هغه کې دی، په ټویټر کې دی، لیکلی دی today's Pakistani strike against Afghanistan's capital are a huge escalation and pose dangerous risk. In recent days, Taliban operatives have been active in Pakistan, attacking ISIS and killing a number of its leaders. The Pakistanis have been recklessly backing ISI operatives against Afghanistan and their own Baloch nationalist insurgency. The Afghans in turn have been permissive towards TTP, the Pakistani Taliban. دا خبره چا کړې ده؟ دا خبره خلیلزاد کړې ده. اوس طالبان چې په کراچۍ کې برید کوي، طالبانو ته د داعش مشران چا په ګوته کړل او د هغو د وژلو په هغه ځای کې د برید لپاره اجازه چا ورکړله، امکانات چا ورته برابر کړل او څنګه دا ترسره شو؟ دا سوال دی، تاسو چورت پې ووهیه. عین کار چې په کابل او په پکتیا باندې بمبار کېږي، د دوو شاته څوک دي او دا ولې داسې کېږي؟ او ISI ولې د طالبانو په پرونیو مرکزونو کې نن داعش ساتي، القاعده ساتي او د چا په اجازه یې ساتي؟ طالبان هم اوس دا خبره مني. ګورې ما د نن 7 کاله مخکې دا خبره وکړله
چې کله پینټاګون افغانستان په 5 برخو ویشي او دغه د اشرف غني نظام ړنګوي او یو ناصر خامار چې طالب یې پر اس کوي هغه دلته ځای په ځای کوي. د طالب په وړاندې به داعش پروژه او د القاعده او نور مخالفینو پروژه دوی په مخ وړي او هغه مرکزونو کې چې نن طالبان دي سبا په دې ځای کې داعش او القاعده او نور مخالفین ساتي. نن هغه خبره وشوله، نن هغه قصه ده. تاسو وګورئ چې د نن ورځې دغه انځور همدغه دی. اوس ماته داسې ښکارېږي چې په کراچۍ کې کوم برید شوی د داعشانو مشران چې طالبانو ویشتلي د دوی ټول امکانات وردک صاحب ستړی مه سې دا پینټاګون برابر کړي، CIA ورکړي او هم ISI چې په کابل باندې کوم بمبار کړی دا د پینټاګون پروژه ده. اوس په دوی کې د پینټاګون ګټه څه ده؟ پینټاګون ولې څه کار کوي؟ خبره کوم زه به ښکته کېږم، زه لاندې مدیریت کوم. دغه دی وردک صاحب دا لایف مو په یوټیوب کې واستول که ستاسې اجازه یې دا لایف په یوټیوب او مال بیا که دې وخت درلودې بیا دغه ستړی مه سې بیا وکړه چې په یوټیوب کې پاته سي. صحیح دی. زه لاندې مدیریت کوم، څوک ښکته کوم پورته کوم درته. نو وردک صاحب محترم دا خبرې موږ درو ځکه چې ته باید د هغه ونه کې د ډېر وخت ونه نیسي ځکه ته هوسټ یې او ته باید موږ ته وخت راکړې. او زه دا یو د خبره خلاصه کوم ټول تاسو ته وخت درکوم. خبره نه خلاصېږي. او طالب نن چې ISI راوستی دی پینټاګون پروژې دپاره او پینټاګون د دوی امکانات ورکوي، پیسې ورکوي، وسلې ورکوي. دوی ولې راوستی دی؟ د همدغو DPG پروژې دپاره. طالب یې همدغو پینټاګون د دو پیسو سره چې دوی راوستی دی د روسانو لمنې ته یې ورخطا کړ، د هند لمنې ته یې ورخطا کړ او طالبان تر اوسه هم په دې نه پوهېږي دوی څه کوي، په څه لګیا دي. ولې د روسو د هند لمنې ته ګورئ طالب د هند روس لمنې ته په دې ور واچولو چې روس او هند د طالبانو لپاره همغه قصه جوړه کړي چې د داعش د جهاد لپاره دوی ته فتوا په لاس ورکړي. دوی ته دغه ځوانان چې د طالب نه خفه دي د داعش او القاعدې لپاره لښکر جوړ کړي او د داعش سره په جنگ په دې واچول چې داعشیان همغسې مجبوره شي چې په دې پوه شي چې یاره نور دوی په پېښور او کوټه کې د اوسېدو لپاره نور ځایم نه لري او دوی باید جنگ ته لاړ شي. او دغه جګړه د بګرام خبره دا ټولې خبرې همدې دپاره دي چې طالب مجبوره کړي، ګنګس یې کړي، په خپل منځ کې واچوي، کمزوره یې کړي تر څو د داعش لپاره په طبیعي ډول زمینه برابره شي او داعش او القاعده د نور د افغانستان یوې سیمې ته ورو ورو د پنجاب مرتد فاشست پوځ یا د پنجاب فاشست او د انګریز ارتدي پوځ ورننه باسي، هغو ته سیمې په لاس ورکړي او هغوی ته د مخدره مواد امکانات په لاس ورکړي. مغه د طالب پروژه د بن لادن پروژه د داعش او القاعده په وجود کې بیا راپیل کړي او د دوی لپاره چې د دوی د جهاد کړلو او د جګړې کړلو لپاره دلیل ورته په لاس ورکړي هغه به همدغه وي چې یو طالبان د روسانو او د ایرانیانو او د هند په لمن کې ورواچوي او دوهم د فلسطین په جګړه باندې دوی خوله پټه کړي او د جهاد د نارې ملاتړ ونه کړي. دغه دلایل ټول اوس برابر شوي دي او اوس تاسو به ګورئ چې دوی ورو ورو داعش نه نباسي او داعش به هغه د فلسطین جګړه په پای ته رسېدو ده. فلسطینیان به بیا لکه عبدالعظام غوندې چیغې وهي چې موږ سره ظلم وشو، موږ سره ظلم کیږي، بچیان یې راووژل. دا ویډیوګانې به خپرېږي او دا ویډیوګانې به په پښتنو، په تاجکانو، په ازبکو، په ازبکستانیانو، په چینایانو، په ایرانیانو، په پنجابیانو، په عربو، په ټوله نړۍ کې به اغېز کوي او دغه اغېز او د طالب د دو په نه همدردۍ
د جهاد په نه ملاتړ هند روس او ایران ته په نږدې کېدو سره د داعش لپاره د القاعدې لپاره د ګزار وړ او د جهاد لپاره برابر شي. همدغه دلیل دی چې اوس طالب په دې نه دی خبر. طالب خپله چې پنټاګون راوستی، ISI راوستی، هغوی په دې هېواد بمبار کوي. اول وګورئ دوی غږ ونه کړ، وایي موږ نه یو خبر. دوی غږ ولې ونه کړ؟ د غږ نه کړلو یو ستر دلیل دغه و چې دوی د پنجاب فاشست او د انګریز حرموني پوځ ته بعیت لري. د دې بعیت خبره هم دغه ده. د بعیت خبره هم دغه ده په شریعت کې چې ته به سر نه ښوروي. د پنجاب فاشست او د انګریز حرموني پوځ ته دوی د الله او رسول اول الامر په سترګه ګوري. ځکه خو پرون یې هم چې کومه اعلامیه خپره کړې ده د ډیورند د کرښې په غاړو کې چې افغانان ووژل، پښتانه یې ووژل او هغه بېوزله خلک چې په خپل د مزدورۍ لپاره هلته ناست هغه یې ووژل او د پنجاب فاشست او د انګریز حرموني پوځ ته یې خوله ور وانه چوله، یو ټک یې ورته ونه کړ، مجرم یې ونه ګڼل. څه یې وویل؟ وایي ځینې کړی دي. ځکه دوی خو ورته د پیغمبر په سترګه ګوري، د الله په سترګه ګوري، د اول الامر په سترګه ګوري. ځکه هغو جرم کړی، جنایت کړی، وحشت یې کړی، په دې خاوره یې تیری کړی، هغو ته څه نه وایي. خدای د ډیورند په کرښه باندې دغه اکثریت خلک چې دوی وژلي دا پښتانه دي. د څوک وژلي؟ کوم جنرال یې وژلی؟ څنګه تا پرون د کابل په زړه کې انتحاري کولی شوی؟ تا په وزارتو حملې کولی شوی؟ ستا هغه انتحاریان چیرې دي؟ ستا هغه جهاد څه شو؟ ستا هغه خبرې څه شوې چې ته اوس کړی یادوي؟ تاسو د هغه خبرې واورئ د پنټاګوني امارت کسانو چې هغوی څه ویلي دي. هغوی همدغه خبره کوي چې دلته طالبان یادوي چې هغوی یوه دقیقه وبخښه چې زه تاسو ته دغه د دوی خبرې در واستوم. هغو ویډیو خپره کړې ده، وایي کړی. اوس وردګ صاحب دلته مهمه خبره دغه زه اساسي نقطو ته راځم چې تاسو سر یوه دقیقه ماته اجازه راکړه، زما خبرې په خلاصېدو دي، په اساسي نقطې ته راشه. دې کړې که نه؟ نو اوس زه دا وایم چې دا پروژه ټوله پنټاګون جوړه کړې ده. طالب هم د پنټاګون د پروژې هغه چاړه ده لکه پرون چې اشرف غني و. په دغو بریدونو باندې پنټاګون خپله پروژه دوهم پړاو ته یوړله. اکثریت پنټاګوني جمهوریتیانې طالبان کړل. ته پرون یې چیغې وهلې وطن ساتو، مور ساتو، پلانۍ کوو. خو چې پنټاګون د ISI په مټ دا پروژه د دې خوا نه یې ورته وي، ISI ته یې ورته وي ته بمبار وکړه، هغوی ته یې ورته وي چې ته برید وکړه، په کراچۍ کې پلانۍ ووله، پیسې یې ورکړې، وسلې یې ورکړې، امکانات یې ورته برابر کړل، او بیا یې ورته ووي چې ډیورند په کرښه باندې یو څو ډزې وکړه او بیا یې ودروه. دا کار هم پنټاګون پرې کړی. او دلته د پنټاګون پروني جمهوریتیان ټول په چکچکو شول، په اتڼونو شول، طالب ته په سجدو شول او طالبان شول. دا ځواکو، پلانیو، دا سمې سادات پلاستیکي پنټاګوني جنرالانو، دا نور تر وزیرانو پورې دوی ولې دغسې زر غولېږي؟ د دوی د فکر د قرآن او حدیث په سکمپان پساتو جوړ شوی. تر څو چې دغه سکمپان پسات وي افغانان به د خیر ورځ ونه ویني، دوست و دښمن به ونه پېژني. همدغسې به په دې لوبه کې اړول را اړول کېږي. ښه، اوس راځم دې پړاو ته چې پنټاګون د داعش نه څه غواړي. پنټاګون داعش افغانستان ته دې دپاره لیږي لکه بن لادن یې شره لیږلی، تر څو هغه د دغو طالب د کړنو نه او د طالب د عملونو نه چې د بن لادن او القاعدې هماغه دریځ غوندې ورغوره کوي چې طالب د جهاد ملاتړ نه کوي، القاعده او د خلق ته جهاد اجازه نه ورکوي، د هند سره ملګری شو، هند ته به مشرکین وایي، او د روسان سره ملګری شو، د کفار به ورته وایي، ایران سره ملګری شو، هغو ته به شیعګان کفار وایي، او هم د فلسطین د جهاد ملاتړ نه کوي،
او دغه د فلسطین کیسه به دغو داعشان القاعدې ته تر ټولو ستر دلایل شي چې هغوی ووایي چې موږ هم د طالب هم د نورو په مقابل کې به دوی جهاد کوي او دوی به په اروپا کې هماغه د بن لادن ته ورته په اروپا او امریکا او روسیه او چین او هند د ځایو کې بریدونه وکړي، حتی د هند په سفارت، د روسانو په سفارتونو، د ایران په سفارتونو، د شیعګانو په مرکزونو، په نورو ځایو باندې به دوی بریدونه وکړي، په هند کې بریدونه وکړي او بالاخره به سپټمبر ته ورته پیښې اعلان کړي، پیښې به وکړي او بیا به پینټاګون بیا طالب ته وایي چې اوس راکړه به ګران او طالب بیا ورته وایي چې نه درکوم، نو بیا به د پینټاګون لپاره پلمه برابر شي، بیا به په دې سیمه کې برید وکړي او 10 کاله 20 کاله به مصنوعي جګړه په مخ بوځي او په دې کې به د 10 نه تر 20 ټن ډالر د سترو وسلو د استعمال نه او 10 نه تر 20 ټن ډالر د مخدره موادو نه دغه کړۍ او د امریکا د وسلو کمپنۍ او د جنرالانو د حکومت چارواکي ترلاسه کړي، د موږ خلک به ووژني. وردک صاحب خلکو ته نمبر ورکړه کنه یار. او لکه پرون چې ما پک سبوناخ مبین ته ویلي وو چې طالب او داعش چې نن په یو خره او یو موټر سکیل باندې په یو غاز راکټ ولې $1 ملیون پینټاګون په ګټي د امریکا د وسلو کمپنۍ جیبو ته اچوي، همدغه سی به سبا لاس طالبان په همدغه رینجر کې چې پینټاګون درکړي په لاس غاز راکټ دی ولې 80 کسه طالبان په همدغه مورچو کې چې د درته جوړی کړي پینټاګون درته جوړی کړي تاسو درکړي په 20 غاز راکټ ولې او $20 ملیون په ګټي. او دا پروژه په چی شو چلیږي؟ په دوه وسیلو چلیږي، فکری او فیزیکی وسیله. فکری وسیله قرآن و حدیث ده، سکمپان پساتی، او فیزیکی وسیله همدغه طالب و جپاپان و پینټاګون د دوه وسلې د دوه پیسې او آیسای او زموږ ښکول شوی جغرافیه او کپیټالیزم دی. اوس د حل لاره څه ده؟ حل لاره اخري کې وایم حل لاره همدغه ده چې موږ دغه جپاپان وغندو، محاکمه یې کړو، دغه ډي پي جي پروژه افشا کړو، د ښکول شوی جغرافیې چې په ستړي مشي زه خبره کوم د دوی یو ځای کولو غم وخورو او دغه سکمپان پسات شنډ کړو ترڅو د سکمپان پسات سافټویر د پینټاګون او آیسای د ناتو د استخباراتو لاسه واخلو، بیا موږ خلک څوک نشي غولولی.